نادیه ګل وایي د سندرو زیاته شوقي وم، خو کور کې سندرو ویلو ته نه پرېښوستم. اخر مې یوه طریقه جوړه کړله او پټه به سندرو ویلو ته تللم. خو لومړیو کې چې کله سندرې شروع کوې باید یو استاد ولرې، او استاد خو مفته کار نه کوي، استاد ته باید پیسې ورکړې. نو دا چې ما سندرې پټې ویلې نو پیسې به راسره نه وې. اخر مې یو استاد پیدا کړ. د استاد سره مې خبره وکړه چې زه غواړم سندرې ووایم، ته باید زما استازي وکړې. استاد راته وویل چې ته باید دومره پیسې راکړې. نو ما سره پیسې نه وې. استاد راته وویل چې خیر دی که پیسې نه وي نو هره ورځ به ته ما سره یو ځل کوروالی کوې، یعنې ما ته به کونه راکوې. ما هم ورسره په نه زړه دا خبره ومنله. خو کله مې چې دا کار شروع کړ لومړیو کې ډېر درد کوه، ځکه زما استاد ځوان و. لومړۍ ورځ چې زه کله ورغلم نو دومره ټینګه ټینګه یې وغولم چې د سندرو ویلو څخه مې زړه تور شو. سوچ مې وکړ چې باید نور دا کار په همدغه ځای باندې پرېږدم، سندرې ویلو څخه تېر شم. خو یو دوه ورځې چې ورغلم کونه مې یو څه ازاده شوله او درد به یې نه کوه. خو په منځ کې مو استاد ته وویل چې استاده کله چې خلاصېږې نو غین په ما کې مه خلاصوه، غین بهر خلاصوه. خو استاد راته وویل چې نه، زه دغه کار نشم کولی ځکه هلته زیات شوق وي، نو زه غین نشم راایستلی چې بهر یې خلاص کړم. نو ما بله طریقه وکړله، ګولۍ مې وخوړې چې د اولاده غم ونه خوړل شي. نو د اولاده غم مې ختم کړ. نو په دې طریقه به ما سندرې ویلې او استاد به هره ورځ په ما کې غین منډه. کله چې زه سندرو ویلو ته ښه جوړه شوم نو استاد ته مې وویل چې زه نور کار کول نه غواړم او دغه کار پرېږدم. نو ګرانو دوستانو اوس یې دغه کار پرېښی دی. نادیه ګل اوس کونه نه ورکوي، وایي ما توبه وویستله په مکه کې، نور به کونه نه ورکوم. ور مې چې کړه په هغه پښېمانه یم. نادیه ګل مکې ته لاړه، عمره یې وکړه او کونه ورکول یې اوس پرېښي دي.